أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون صدق الله مولانا العظيم. دغه آیت کې الله جل جلاله د کفارو نه ګیله کوي او شکوه بیانوي چې کله مصیبت کې گرفتار شي نو الله فرمایي چې بیا موږ ته آوازونه کوي او موږ ته نورې وایي، او چې کله په راحت کې وي مصیبت وباندې نه وي نو بیا خپلې بتونو ته سجدې کوي، د بتونو عبادت کوي. مشرکین دغه الله منه خو د الله جل جلاله سره ذات او په صفات کې بتونه چې دا شریک ګرځولیو، لکه الله پاک مشکل کشا ده، مشکلات لري کوي، حاجت روا ده، حاجتونه پوره کوي. دارنګې د دوی دغه عقیده د الله متعلق وا چې دا موږ کوم الله منو، د کوم الله عبادت کوو، د دغه الله متعلق د دوی هم دا عقیده وه چې هغه مشکل کشا ده، حاجت روا ده، خو د هغې سره سره څه خپل خود ساخته بتونه یې لات، منات، عزا وغیره وغیره دا هم حاجت روا او مشکل کشا ګڼل چې ځنه یې د اولاد ولو، ځنه یې د مال دولت بړاو کولو ولو، ځنه د برومونو ولو. نو واقعا موږ ذکر کړې وه چې نبی علیه السلام فتح مکه چې کله وشوه نو د صفا په غونډي باندې ودرېدم، د څومره مشرکینو دا ارجمع کړل، او دې کې ځنه مشرکین داسې وو چې هغه وتښتېدل، فرار شول، لکه صفوان ابن امیه چې دا د یوې قبیلې لوی سردار و او ده به د اسلام خلاف اسلحه به یې اخیستله او نورو اطرافو ته به استپلای کوله چې دا د مسلمانو د اسلام خلاف استعمالوي. غریب کوم کفار وي ته به مفت ورکوله، دا مالدار و، عام کفار و هغې ته به په اسون قیمت ورکوله. نو دا چې و چې کله مکه فتح شوله ده خو خپل جرم یې ته معلوم و، فرار شو. دارنګې اکرمه بن ابي جهل چې ده هم د خپل پلور د مرګ نه بعد د کفارو نماینده او د اسلام خلاف ډېر کوششونه کړي، دا هم فرار شو. نور هم مشرکین وو. نو نبی علیه السلام چې کله دوی ارجمع کړل نو کوم کړي ظلمونه یو د کفارو په مسلمانو دا یې داسې یو یې تشمیره او دا یې ورته وایي چې تو سته پته ده چې تو د موږ د ملګریو سره څرنګې ظلم کړی، څرنګې زیاتای مو سره کړی، چاته مو پړي وي روچول پښې ته او ګرړول به مو، او د چا د پر مو اور اسکروټې بلې کړلې او پر سمله او څوک مو شهیدون کړل، د چا مو څه وکړل، چا مو څه وکړل. نو ټولې ته خپل خپل جرمونه دا یو دیدل او په دې انتظار و چې اوس په کومې نمونې سزو اعلان ورته کوي. علیه السلام مې ته وایي چې اوس تو سته پته شته چې زه به څه دې سره کوم. نو دوی چپ چاپ خاموش نسته وو. نبی علیه السلام ته وایي چې زه به نن تو سره عام معامله کوم چې کومه معامله یوسف علیه السلام د خپل ورونو سره کړې وه چې هغې ډېر په ده باندې ظلم کړی و،
خو په آخر کې ته وایي چې لا تسریب علیکم الیوم چې نن په تاسې ملامتیا نشته مو هم تاسې معاف کړي وی نو بیا کفار چې دا اورېده چې دا خو د معافۍ اعلان یې وکړو نور چک شل وي چې وحشي ابن حرب چې د توترې شهید کړو حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه ته مفید وی هغه ته مفیدو صفوان ابن امیہ هغه ته مفیدو وی چې هغه ته مفیدو نو ام حکیم د اکرمه ښځه وه دلته وی مو پېژنې وی چې او ته د اکرمه ښځه یې وی مو خاوند ته مفیدو وی چې هغه ته مفیدو وی شاخ فرار شوه ده زه په سر ولی وی روی وله وی او په مو اعتماد اونه کی مو ته څه نښني روکه چې زه هغه ته وښیم چې تو دې پر مې امن وروړه ده نبی علیہ السلام په دریز باندې توره پګړۍ ویلې وه عام حالاتو کې به علیہ السلام سپینه پګړۍ ویله نور رنګ به یې ویله خو د فتح مکه په ریز باندې توره پګړۍ ویلې وه نو خپله پګړۍ مبارکه کوزه کړه دې ته یې ویر کړه وی دا ویره دا نشان مې ته وښایه چې دا مې تر وړه د دغه د مکې معظمې نه جدې پورې تقریبا 10 میله فاصله ده هغه ستدو پسې لوړله او د دغه جدې چې کوم سمندر ده نو نور ممالکو ته لکه حبشه شوه وغیره وغیره کشتۍ به داسې نه وي چې عام جام چې ته ور راستې او بیا کشتۍ د بس پیسې ورکوه تو به وړي په څو ورځې کې به کشتي ته اورېدله باقاعده به دلته کې دا کچا کچا سولې سفرونه دا به جوړ شوي وو او د دغې کوم رکوالي وه به هم موجود وو کوم مسافر چې هغه به کشتي وي ته نه میلاوېدله شپې به پر وغلې هغې به خپل انتظامات وي لکه هوټل چې کسې خو اتفاق دا جوړ شو چې اکرمه کله دلته رسېده هغه کشتي ته یوره وه بس دا یې پکې سپور شو د ده ښځه چې کله ورسېدله کشتي خو لوړه وه کشتۍ به 4-5 میله مزال په سمندر کې کړی چې په طوفان کې ګیر شوه نو چې کله ګیر شوله اوس مخې ته تلای نشي بس مشرکینو آوازونه شروع کړل یا لات اغثني یا منات اغثني یا عزا اغثني اے لات دې موږ امداد وکې اے منات دې موږ امداد وکې اے عزا دې موږ امداد وکې هغه ملاخ یې ورته وویل کشتۍ والا وی چې په دغه وخت کې لات و منات عزا دا هېڅ نشي کوی د هغه یو رب نه علاوه وی چې هغه ته آوازونه وکړئ اکرمه هغه ملاخ ته وویل چې په دغه وخت کې لات منات هېڅ نشي کوی چې نه چې خو په دغه خو د موږ د خپل د تره زوی سره لنجا وه هغه خو موږ ته یې د هغې دعوت ورکوو محمد صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته یې د هغې دعوت ورکوو چې هغه یو الله پاک دی هغه نه هر څه کېږي د نور نه علاوه هېڅ نه کېږي نو لحاظه وي که دغه خبره دغسې وي که نن موږ ته نجات میلاو شو نو زه به د هغه په لوس کې لوس ورکوم او د هغه دین به قبلوم او ملاح ته یې چې بس مخ ته تلای شو نه لحاظ د کشتي واپس کا نو کشتي هغه واپس کړله چې کله واپس شوه ساحل سره ولګېدله چې وایي که تله خپله ښځه یال نه وي لوړه نو ده دا سوچ وکړه چې دا خو لکه چې موږ ته پناه خود نشته چې ښځیناو ته هم پناه نشته ده چې ویې راغی ورته وایي چې څرنګه یرغل یې ورته وایي چې تو پسې یرغل یې مو پسې څه یرغل یې وایي تو ته مې امن اروړه ده ده په زړه نه لګېده وایي چې لګي داسې لکه مو په نسې ته هغې سره تو ایمان دې پر وړی دی څه پر وړي دي خو مو ته چال جوړوي ځکه چې د خپل ظلم متعلق دغه ګمان نشه کېدی چې مو دې پر به هم امن وي خپل ظلمونه یې ورته لیدل وایي چې امن مې دې تر وړه ده وایي چې چا لرته جوړوي چې نه ته جوړوم وایي چې څه نشانه دې سره شته وایي چې او دا د نبي اسلام پګړۍ داسې تراخ نه مې تر وایستله وایي چې دا د نبي علیه السلام نن واکه نه وایي چې او نو بس دوی کله چې سوره شول او علیه السلام ته ورسېدل نبی علیه السلام وایي د جک شه د د احترام دی پوره چې نعم الراکب المهاجر نعم الراکب المهاجر چې هغه راکب شاه سوار او مهاجر چې هجرت یې کړی هغې دپاره خوش آمدید ده نو بهر حال بیا دغې وخت کې اسلام وروړه بیا دغې نه بعد اکرمه خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام چې جاهلیت زمانه کې کوم خلک زورور وو الله ایمان ته نصیب کړه اسلام کې هم الله پاک بیا هغې ته ډېر لوی طاقت ورکړه عمر رضی الله پهله څرنګه و او چې اسلام یې وروړل بیا قسم وخوړه چې مخکې مو کوم قوتونه او صلاحیتونه د کفر دپاره استعمالول
هغه پلس چنده به چې زه هغه صلاحیتونه د اسلام د پر استعمالوم په چار هم دغه چې الله سړي ته قوتونه ورکړي خیر الناس خیر الناس من ينفع الناس خلق کې بهترین سړی هغه ده چې خلکو ته فایده رسي خو نه چې خپل ځون پوره کوي او خپل اغراضو پسې سړی لګي نه خپل پر الله پاک اسه هم انتظام ته کوي پرونو په دې تفصیلی بحث کړه د بل کوشش کوه چې نور مخلوق ته سرنګ خیر ورسو او دا نبی علیہ السلام فرمایي ټول کې بهترین انسان ده بهرحال نو خبره په دې پوری چې هر انسان دغه سوچ وي چې کله مشکل کې گرفتار شي کافر مسلمان څه کوي چې کافر هم دغه پوزیشن وو چې به یکی الله پاک ته اوازونه کول او چې کله راحت او خوشحالي ور باندې روشي بیا الله و نه يروي نن موږ مسلمان هم د غرنګ یو چې کله مشکلاتو شکار شو بیا مو الله وینو او ذکر هم کو نوافل هم کو خصوصا ځکه کله مثال ورکو دا سټوډنټ طبقه چې کله امتحانات وروشي زه به سل رکعات نافل کوم کچیرته زه پکې پاس شو آسه فرض المینز نه کوي او چې بیا پاس شي بیا نه هغه نفل یو نه بالمینز بیا هغه پوزیشن وي درنګ دی بیماری شکار شو نو بیا چې زه دوری ټیک شک نه به وزه دا کوم به وزه دا کوم چې ټیک شو بیا هغه لار نه یری خپل مستای کې لګیاو نو وفا دا غدو چې الله پاک سره په هر وخت کې دی یو حدیث قدسی دا بندا ته د اتو د مشکلاتو په وخت کې اتو د خوشی په وخت کې موي دوا چې کله په تو خوشی روشي په هغه وخت کې ته موي دوا او چې بیا کله د تو غم روشي په هغه وخت کې بیا زه توي دوا نو کله خوشی په وخت کې الله پاک ير شي بیا کله د مصیبت وخت روشي بیا الله پاک هم دغه بندا نه دی دا موږ کوم شودای چې ودونه چې په دې کې ګور ډیر خلک د سید چې څومره بيدینه پکې وشي او سریندې ډولونه پکې وای شي بھائی آیا ته د سوچ وکړه کدا اسلام اجازت تیر کوي خو بیا خو کوا مسلمان یې ده اسلام چې اجازت نر کوي پیژه هم چې الله په خپکیږي هیڅ یار فلونکایر ته چې نه پروګرام په پکای فلونکایر ته تو د فلونکای د الله ته تسي نو په دغه وخت کې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې په واچار د پې کې په الله پاک په خپکیږي او بندا په خوشولېږي نو په دغه وخت کې به د عبادت نه فرمانی کوي اب نه مانه کله بندا دې پکې ومنل الله دې په خفا کا د مشکلاتو شکار شي کله بیا به دغه الله پاک هم دې تو امداد اونکي فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الله فرمای پس چې کله دوی سور شي فل فلکی په کشتۍ کې دعوا الله نو دوی اوازونه کوي الله پاک ته مخلصینا چې پس په داسې حال کې چې خالص کول کی له الله پاک ته الدین د خپل دین دی عقیده فلما نجاهم الى البر پس هر کله چې موږ دوی ته نجات ورګل البر و چوبي طرف ته اذا هم یشرکون په دغه وخت کې دوی شرک کوي لیکفروا بما آتیناهم دې پر دې کفر او کی پاغه شی باندې چې موږ دوی ته ور کړهو د نعمت نه څومره لوی عذاب نه مو بچ کړل بیا هم دوی کفر کوي ولیتمتعوا دوی پر چې دوی نفاصله کی فسوف يعلمون پس در دوی پته ولګي اولم يروا ان جعلنا حرما امنا آیا دوی نه کسي چې بشک موږ جعلنا ګرځول یدو حرمن زمین حرم یعنی مکه شهر آمینا امن ور کون کا نګوره مخکې زمانه کې بودا لوټ مار او ډاکې ډېرې قافلې په پښې باندې مزلونه کول تجارتونه د پرا یا بل څه دي پرا بیا ودا سه په صحرا کې د ډاکیون مخکې شول ابي لوټ کړلا خو کومه وا قافله دا بده مکه معظمه سره به تعلق لرو په مکه شهر کې بو نو هغه ډاکیون ته پته ولګیدل چې دا د مکه مسافر دي د مکه ولا خلق دي هغه ته به څه نه ویل الله فرمایي چې ګوره دا موږ په دوی نعمت کړه دوی بیان شرک کوي د مو سره چې ډکیون لګي دي دغه د پرنوستي چې د قافله موږ لوټ کو چې پاته ته ولګي چې د مکی معظمه خلق دي هیڅ نه وي او نور خلق هغه نه مال دولتونه نسی قتل و غارت پکې کوي دوی ته ژاغ نه کوي او لم يروا دوی نه کسي دي خبره تا نه چې بشک موږ چې جعلنا غرزولي مودي حرمن زمين حرم مکی شهر امنن امن ور کون کا ويتخطف الناس من حولهم او شکول شي الناس خلق من حولهم غیر چا پیر دي دوی افبالباطل يؤمنون اي په باطل شي نو باندې دوی
چې بوتونه دي یؤمنون ایمان لري وبنعمت الله یکفرون په نعمت الله جل جلاله دوی کفر کوي شرک کوي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او څوک زیو ظالم کې دی شي دی هغه چانه افترا چې جوړي الله پاک باندې کذبا درویغه او کذب بالحق یا د تکذیب کوي د حق چې قران دا او رسول الله چې دا یې چې نه پیغمبر نه دا کتاب دا الله کتاب نه دا جوړلو کوي لما جاءه هر کله چې دته روشي نو بس دا کافر ده او دی کافر ټکانه دا جهنم ده الیس فی جهنم یا نشته په جهنم کې مسون ټکانه للکافرین پر د کفر کون کیو ویل نه دی جهنم دا د کفار د پر تیر کړه ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا او هغه خلق جاهدوا چې دوی کوشش کوي دوی مجاهده کوي فینا د ایمش پر رضا کې لګیا ده کوشش شیدا چې ځا الله رضی کا او د الله عبادت وکم نو دغه کوششونه کوي لنهدینهم سبلنا الله فرمایي چې بدت د موږ د دین لیاري چې دی او ته اسانه کوي هغه نور توفیق پسویر کو او کسړی کوشش کوي دا چې را المنز نو کدا نو کدا نور لیاري هم د دین باندې شي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا خلق دوی کوشش کوي فینا دی موږ په لیاري کې دی موږ پر رضا کې لنهدینهم سبلنا موږ خامخا دوی ته ویر شي دوی ته توفیق ور کو سبلنا دی لیاري دی موږ وان الله لمع المحسنین او بشک سره الله جل جلاله سره د احسان کون کې د شګړې کون کې دا نصرت او د امداد په اعتبار سره واخر دعوانا